کله کله ستړي وو، له ځان او له جهانه ستړي وو، هېڅ شی خوند نه راکوي، هېڅ چېرته مو زړه اوبه نه څښي، ذهن څه نه شي راکولی، ناښاده وو، له ځان او له نورو نه په ګیلو ډک وو. خو ښایي که د زړه په سترګو ووینو او د زړه په غوږو واورو، هغه څه ومومو چې ټول وجود ته مو اوبه ورکوي. ښایي د زړه په بې متنه کتاب مو هغه کتاب راشین وي چې زموږ ټول وجود ته اوبه ورکوي. شاید دا کتاب یوه کلمه وي، دوه کلمې وي، لکه خدای شته. خو دا دوه کلمې په ځان کې د ټولې پوهې خزانه لري. دا دوه کلمې کولی شي ټول وجود ذره ذرې ته اوبه ورکړه او ټولې هستۍ ته اوبه ورکړه، ځکه چې ټول د همدغې دوه کلمو نه راټوکېدلي دي. دا فقط یو مینهګر زړه غواړي، هغه زړه چې ستا په سینه کې ټوپونه وهي. راځه چې د دغه په سترګو ځان او دنیا ووینو. راځه چې د دغه زړه په غوږو ځان او دنیا واورو، او راځه چې د دغه زړه په حواسو ځان او دنیا درک کړو. ښایي چې یو مخ مو تقدیر واوري.